او دغه جاز په کونړ ولایت کې د یو پلسکار لخوا جوړ شوی دی. کوشش مې دا دی چې دا د پرې تاوي کې او لاندې برق ورکړي که نه. پنځه لکه افغانۍ په خوا راغلی دی. بیا به همدومره مارکیټینګ درته دا وکړي دغومره به وګټي درته مالي مرسته وشي داسې جاز به جوړ کړي چې والوځي. نو انشاءالله نو دا چې دی دا یې کیمرې دي ټارګېټ رالی او بیا هغه ګزار او دا څه شی دی دا که هم د دې زمونږ د کمرې له لارې ستا دغه جاز مونږه بولۍ ته وړاندې کړو لومړنی قیمت دې څو دی؟ دا مثلا الوتلی هم نشي او دومره مصارف پې تاسې کوئ څه پیدا؟ سلامونه د پامیر ټي وي درنو لیدونکو په دې هیله یم چې ښه به یاستئ. یو ځل بیا درته د یوې نوې او جالبې خپرونې سره راغلی یم. دغه تاسې چې ګورئ دا جاز دی نو او دغه جاز په کونړ ولایت کې د یو پلسکار لخوا جوړ شوی دی. نو دغه شاید دا خوا نه تاسې ته مونږ کلیپونه اخلو شاید دغه جاز اکثره ملګرو لیدلی وي. دغه جنگي جهاز دی نو ګورو چې څومره مصارف پرې راغلي دي دلته دوی جوړ کړی دی. داسې تاسې کتلی شئ دغه دلته دغه استاد چې دی ګیټونه او دې ته ورته نور شیان جوړوي نو دلته پکې دغه ابتکار کړی دی جاز یې جوړ کړی دی او داسې جاز دی چې په تمامه معنا سره دغه جاز کاپي دی د جنگي جاز. نو دغلته د دې استاد به مې خواته ورځو هغې سره خبرې کوو د دې جاز اړوند د هغې سره څو لنډې خبرې کوو چې څومره مصارف پرې راغلي دي څومره وخت یې جوړ کړی دی او همدارنګه د دې د پرزجاتو باره کې خبرې کوو ورسره. السلام علیکم. استاد ستړی مه شي څنګه یې ښې په خیر یې استاد جوړې خیر دی برابر قراري ده جاز کې خو څو نفر مصروفه دي خو داسې مین استاد یې بتۍ او انشاءالله هم د دې مسؤل زه یم او دغه جاز ستا په واسطه جوړ شوی او زموږ په واسطه و دا نور ملګري هم دي را سره څلور پنځه کسان دي را سره. دا فکر دی څنګه ذهن ته راغی چې داسې یو څه جوړ کړي؟ یاره دا زموږ شوق دی او کار هم دی مطلب داسې یو څه جوړ کړو چې نه وي که نه او بل دا زموږ مارکیټینګ لپاره هم دا ښه دی. اوس د دې ورهخوا نور څه جوړی دلته ته چې خرڅوئ؟ موږ دلته ګیټونه او کټارې او داسې عام فلزي کارونه کوو. فلزکاري ده دا که نه یو فلزکاري شرکت دی او آینده داسې پلان لرو انشاءالله چې موټر جوړ کړو آینده پلان کې داسې دی که نه ځکه دا پاڅه او بیا هغې داسې نه پاڅه خو یو مارکیټینګ لپاره ورده و د خپل مخې ته دغه دزي کې او دا د جاز یو کاپي ده که نه الوتلی خو نه شي که نه الوتلی نه شي او کوشش مې دا دی چې دا د پرې تاوي کې او لاندې برق ورکړي که نه نو داسې یو کوشش مې شته دی انشاءالله. او دا د څومره وخت په دې ولګېدو څومره وخت کې جوړ کړو؟ یاره وخت خو یې واغوستو لږ وخت یې واغوستو ځکه موږ نور کارونو کې مصروف یو. تقریبا څومره وخت یې واغوستو؟ یاره دغه 8 میاشتې اخیستې دي. داسې رو کار هم پکې کوو؟ داسې کم کار هم پکې کړی دی. په دې کې خو اوسپنه هم ډېره لګېدلې او ډېر شیان نور مصارف پې څومره راغله؟ یاره مصارف پې ډېر راغلي دي که نه یو اندازه تقریبا څومره مصارف پې راغله؟ تقریبا 4-5 لکه خوشحاله 15 لکه افغانۍ پې خوشحاله راغلي دي. بیا به همدومره مارکیټینګ درته دا وکړي دغومره به وګټي درته انشاءالله. دا خو زموږ کار دی او مارکیټینګ دی او دلته به خلک په اعتماد راځي ځکه چې دا یو
کول دي ډېره خواري ده ځکه چې دا دې جوړ کړو نور کار دې د ادبار وړ دی د ډاډ وړ دی او همدغه شانته ده دلته خو موږ هم اوس هم خلک وکړه د تصویرانو لپاره خلک ډېر راځي ورسره اخلي تصویران هو داسې ډېر راځي پوښتنه لري الوځي نه الوځي خو هغه شان موږ لا خواري پرې نه ده کړې انشاءالله کوو به بې اوس خو نه الوځي او آینده به ګورو نو دا شیشې دې پکې شي لګولي دا ښه دا څو شیشې لري تقریبا دغه شپږ شیشې دي که نه او څلور پرې لري څلور پرې اته پرې لري او دا اوسپنه دی دا اوسپنه کومه اوسپنه دی پکې لګولې ده دا عام اوسپنې نه موږ پیدا اخیستې ده هم دا فلزي اوسپنه چې کومه ده ځکه چې موږ خو کار فلزي سره دی دې کې د همدغه فلزي ماشینونو نه ګټه اخیستې ده جوړولو کې دې کې یو دوه موټرې موږ لګولې دي چې هغه دا پرې تاو کړي هغې ته ډېر یو سیسټم هم کړی ګرارې هم لګولې دي صرف پرو تاوېدو دپاره آینده پلان ما دویم ځلې بیا هم تکراروم انشاءالله چې آینده پلان دا دی چې موږ دا پرې تاوي کړي او لاندې موږ له برق راکړي دغه به نو بیا بیخي نوی کار شي هو دغه لکه زموږ پیدا هم دغه ده نور خو هسې کاپي ده مارکیټینګ دی او خو هغه چېرته وشي انشاءالله پلان کې دی نو زموږ دپاره ډېره فایده ده زه نو دا یې لومړی سټپ دی داسې قدم په قدم به مخکې ځې نو نوي نوي نوښتونه او ابتکارونه به کوې او حد ته به پکې ورسې همداسې ده انشاءالله چې نو دې نه خو دې فکر نه چې داسې اوس خو دې ډانچه جوړه کړې چې والوځي یو وخت داسې د الوتلو لپاره خو دې کوم اقدام نه دی کړی یاره مالي مرسته غواړي ځکه چې دا غټه پیسه غواړي که نه مالي مرسته وشي داسې جاز به جوړ کړي چې والوځي نو انشاءالله کوشش به خپل وکړو خپلې ټراینې به وکړو او دا خو داسې په لومړي ځل نه کېږي نو کار 50 ځل 100 ځل حتی 1000 ځل غلطېږي بیا له هغې وروسته همداسې ده چې غلطي ونه کړي نو یادولی هم نشي یو کار چې یو شي کې غلطي راشي بیا یادولی شي او دا راته ووایه استاد چې خپله د کوم ځای اوسېدونکی زما نوم مجیب الرحمن نختر دی او د وټاپور ولسوالۍ او بیرونۍ کلي اوسېدونکی ښه دغه د فلزکارۍ نوم دې نختر فلزکارۍ او زما فلزکارۍ نوم نختر فلزکارۍ دی ښه داسې دا جاز به داسې لږ به واوړو دواړه لږ دیدن به وکړو د دې بل طرف هم څنګه دی خوښه ده ښه دا پکې د څه لپاره لګي لکه هغه صحیح جاز کې دلته خو تا یې فقط لګولي که نه کیمرې دي که نه هغې کې کیمره یي کوم هدف دا هدف ویشتونکی جاز دی لکه دغه جنګي جاز دی جنګي دی که نه نو دا چې دی دا یې کیمرې دي ټارګېټ رالی او بیا هغه ګزار او دا چې شی دی دا خو څه پیکا ده که وسله ده که نه دا پکې د شکۍ که نه ښه د شکۍ پکې هلته خو شريط دې ورته جوړ کړی دی او مرمۍ هم یو سیسټم به کوو انشاءالله پکې وکړو ځکه دې کې لږ کار پاتې دی ښه دې کې څومره که څو ورځې کار به پاتې یاره یو ورځ دوه دغه هم دا دی چې د اختر ته جګ کړو که نه ځکه چې اختر رانږدې هم دی او سیلانیان هم راځي نو موږ چې دا ځای هم پرې ښایسته ښکاري چا خو در سره اوسه پورې دې برخه کې څه مرسته مالي نه ده کړې نه هېڅ چا هم نه ده کړې په خپله مالي مرسته روان یم او په ډېرو کم امکاناتو روان یم دغه څومره مصارف چې دې په دې کړي 4-5 لکه افغانۍ دغه ټولې دې خپلې مصرف کړي دا ټولې مې خپله مصرف کړي دي دغه چا مرسته نه ده کړې راسره او څو ټیرونه لري دا جاز یاره دا جاز خو عمومي 3 ټیره لري چې یو وروستی او 2 مخکې دې کې مو هغه شانته موږ بیخي کاپي اخیستې ده او بیا یې کولی شي چې بل جاز سره یې وګورو او تصویرو سره نشر نو تاسې دغه جنګي جاز نه کاپي اخیستې بیخي که نه دا وطن دلته راشه دلته دا خو پکې نور څه دي که نه دا څه شی دي دا مزایل دي لري که نه هغه جاز خپله داسې یو مزایل لري هغې کاپي کړې ده موږ دا مزایل دي او دا څه شی دي دا هم دغلته د شريط غوندې لګېدلی هغه دغه دی او دغه راوتې برخې دا برخې دا سلینسري دي که څنګه دا پکې سلینسري لګېدلې دا غټ خو هغه جاز کې چې څنګه شوي دي لکه په هغې کاپي موږ تلي او دا جاز کم دا خو هغه ډانچه ده هغه صحیح جاز شي دا څو نفر لیږدولی شي یاره تقریبا 10 پورې یا 8 پورې کسان به پکې ځي نه هغه خو جنګي دي که خو خلک کم راځي ځکه 2 نفره راتلی شي یو پایلټ یو همکار یې ورسره که نه او داسې د ډېر نه څو نفر پکې په کار مصروفه وي چې کله هم جوړوو
یاره داسې 15 نفر موږ خپله دلته یو که نه په دې ځای کې نو بس همکاران دي کله یو کله بل داسې کېدای شته او چا خو درته تر اوسه پورې د دې نه مخکې دې کوم داسې دې ته ورته څه جوړ کړي یاره هغه هم یو کاپي وړه شان وړوکی شان جاز و هغه هم لږ وړوکی هغه څه شو هغه مې خرڅ کړو هغې باندې دې څومره مصرف کړی و هغې باندې تقریبا دغه 10,000 خواوشا افغانۍ راغلې 100 روپۍ دې خرڅ کړو دغه 15,000 مې خرڅ کړو بیا خو دې پکې ګټه کړې ده نو ګټه مې چا کوم چا د خپل کور د ښکلا لپاره واغستو کوم تجار واغستو او د کور ښکلا لپاره پاس ټینکی و هغې د پاسه ولګو یو نشان یې جوړ کړو لکه په دغه جاز باندې هغه کور وپېژندل شو او دې خو تر اوسه خو به ته چا نه ویلي چې زه اخلم شته دی کسان اوس هم راځي چې هغه هوټلې لري هغه غواړي چې په هوټل د پاسه یې وردی او د هغې مارکیټینګ پې وشي بل د هغې ته یو دغه ورکړي یو نشان ورکړي او بالکل یو کام د دې زمونږ د کمرې له لارې ستا دغه جاز مونږه بولۍ ته وړاندې کړو لومړنی قیمت دې څو دی یاره اوس خو مې داسې اراده نشته دی اول مې پاسېدو لکه هلته یې ښودو ته دی چې زه په خپل مارکیټینګ وکړم که نه یو څه وخت یې دلته ږدي یو څه وخت یې دلته ږدم څومره وخت بعد تقریبا څو میاشتې وروسته بیا دا غواړې چې بیا یې بازار ته وړاندې کړي یا یې خرڅ کړي نو انشاءالله یو بل پلان دی موږ سره نو چې هغه په هغې شروع وکړه بیا دا به بازار ته وړاندې کوو ته زه نو خدای دې وکړي چې دغه ستا زحمتونه او هڅې بې ځایه لاړې نه شي او په ښه قیمت در څخه لاړ شي او په آینده کې وهڅېږي چې تر څو دې ته ورته نور شیان هم جوړ کړي مننه خوشحاله اوسئ نو داسې دې اخري برخې ته به هم لږ لاړ شو که نه ښه ته یې ورور سره به یو څو خبرې وکړو ستړی مه شي سلام علیکم نوم دې څه دی سید ګل سیرت ښه سیرت صاحب څنګه رنګ کې ته او رنګ په څو قسمه رنګ هم ورکړو دا یو زیړ دی او سور غوندې دی او شین دی دغه پوځي رنګ دی که نه پوځي رنګ دغه دا خو رنګ به هم د دې ډېر سخت حفاظت یې کړی بس لګیا یې پکې نو خپله هڅه کوو څو مې ورځې نه پکې لګیا یو دا یو دویمه ورځ د درېیمه چې پکې لګیا دغه هم دویمه درېیمه ورځ د رنګ هم کوم رنګ کې لګیا څو شاګردان پکې لګیا یو او 15 شاګردان لګیا زه ډېره مننه کور ودان خیر سلام دا د په جاز کې په سم اصلي جاز کې اصلا دا پرې به د څه لپاره کار کوي دا خو اصلي جاز کې د لې لپاره دی چې کټینګ وکړي که نه تاویدل ولري دا وروستی پرې دی دپاره دی او مخکې چې دی هغه د پرواز لپاره دی دا یو وروستی برخه دا پکې بیا څه شی دی ته راځه چې دا ملګري ټول وپوهېږي که نه دا پکې څه شی دی دا د مشیندرۍ کومه ګرمه هوا چې وباسي هغې لپاره یو دغه لګېدلی دا هغه دی تا خو چېرته پیلوټي نه ده کړې مخکې نه ما لیدلی هم نه دی خو ما دا تصویر نه کاپي کړی او دا خو هر څه پکې داسې ښه پېژنې کټ مټ همغه شی دی دا خو داسې ښکاري چې تا دا سم جاز چلولی چېرته یاره لږ ریسرچ مې پې کړی دی ګوګل ته دننه شم یوټیوب نه ډېر دغه مې پکې کړی دی په دې خاطر مې دا شروع کړی ډېره ښه ده ښه دلته راځه په دې ځای به هم لږ وغږېږو دا څه شی دی بیا دا هم دننه هوا کش کوي د هغې لپاره را بار ښیي او دا غټه برخه دا او دا سلینسر او دا سیسټم یې دی او دغه خو غټې پرې دي که نه او دا غټې پرې دا خو په الوتلو کې جاز سره مرسته کوي او دا الوتلو کې چې پرواز وکړي هغې کې مرسته کوي ډېر ښه هغه مزایل او هغه دغه چې خواته و هغه دې خواته هم دي که نه څنګه چې اخوا او دې خوا راکړي ښه ډېر ښه د جنګي جاز دې جوړ کړی دی دا خو ډېر شمېر نورې تیارې یا جازونه مې دا دې څنګه جوړ کړی په بله دې ولې فکر نه کوي
خوښه مې نه وه چې دا جوړ کړم ځکه دا یو جنګ طرف ته دغه دی خو لکه دا خلک داسې دي چې دې شیانو ته خلکو ذوق ته دې کتلي نو هغه شی دی او که دې په ځای یې ډبډبۍ جوړه کړې وه چې څوک به ورته نه راتلي نه هغې ته نه راتله ځکه دا ډېرو خلکو خبرې وې دلته چې یاره دې کې مزایل نشته دې کې دا نشته ګنې زما خپل شوق دا نشته دی چې زه جنګي طرف ته داسې یو څه جوړ کړم چې هغه ورسره دا خلک هغه ملګري چې د دې دیدن ته راځي او زمونږ ویډیو له لارې غواړي چې دا جاز له نږدې وګوري تقریبا اوږدوالی څومره دی تقریبا 11 متره دی 11 متره اوږدوالی لري دا د خپل ځای ادرس ورته ووایه تر څو چې کله راځي دا یا څوک راځي دیدن ته راځي نو دلته په اسانۍ تا پیدا کړي او دغه جاز سره یې عکس واخلي یا وګوري دا د اسداباد ښار او کیرالې کلی به ورته ویو او نختر فلزکاري اسمار اډې پخوانی اډې سره دی او اسمار اډې پخوانی اډې سره نختر فلزکاري سره دی 11 متره اوږدوالی لري که نه او بیا اصلي جاز هم دومره اوږدوالی لري یاره هغه د دې نه لږ غټ یو اندازه خو دا بیخي غټ دی دا مې اندازه غټ دی خو 11 متره اوږدوالی لري که نه نو ځکه د دې سره تر هغه سره 11 متره به تقریبا وي هغه ډېر د ساحې نه واله سره 11 متره که نه 11 متره دې کې به تقریبا څومره اوسپنه لګېدلي یاره ډېره لګېدلې ده ځکه موږ دا یو ځل ډانچه کړی د پیپ نه بیا د هغې نه وروسته موږ دې نه څادر تاو کړی دی نو اوسپنه پکې ډېره ده څنګه خرچه چې پرې راغلې دغه په حساب سره دغه کومه طریقه چې جوړ کړی دی دغه طریقه دې بل چاته ښودلې ده که نر سړی کولی شي جوړېږي نو دا خو موږ خپل ذهن نه کړې ده موږ هم چا نه ده یاده کړې خو یو سړی کوشش وکړي ولې نشي جوړولی بعضې ملګري نقد کوي دا چې بیا وروسته ته جواب نشو ورکولی همغه دلته جواب ورکړه چې دا مثلا الوتلی هم نشي او دومره مصارف پې تاسې کوئ څه پیدا دا خو ما خپل سوچ دی له کړی چې مارکیټینګ حساب سره چې موږ دا بار وردو مثال یو تاویږي یو نشانی لکه چې څنګه تاسو پوښتنه وکړله چې تاسو خپل ځای ادرس ورکوئ که نه خو چېرته دا جاز وردېدو پاس هلته وردېدو نو دا ځای ادرس به ډېر اسان شي او بل دا داسې یو کاپي شانته ده او ماشاءالله خم کاپي کړې ده یو سړی ماټ همغه شی دی او یو سړی دلته راشي نو په اطمینان سره کار هم کوي ځکه چې وګوري چې هر کولی شي هر شی کولی شي دلته په اطمینان سره کار هم کیدی شي نور ګیټونه یوازې ګیټونه جوړوئ له دې خوا که نه ګټارې او ګیټونه او څه چې ویل سره تړاو کوم کار یې هغه ټول زموږ سره کېږي دلته در سره 15 نفر شاګردان او 15 راسه کاریګر دي او داسې شاګردان هم را سره شته 3 زه ډېره ښه ده نو دا جاز به د ملګرو موږ په بېلابېلو کلیپونو کې نور هم ګورو د دې شي په اړه راته ووایه او دا څنګه راوتې برخه ده او د شي لپاره دا ورکړې دا خو مې کافي کړې ده خو اندازې نه لګي چې دا به څه شي خو داسې یو جاز کې خپل شته دی ښه ما جاز کې نه دی کاپي کړی نور د دې معلومات نه دی معلومات راته نشته دی ملګري که پوهېږي د دې دا که پوهېږئ ملګري کوم زموږ ویډیو ګوري چې دا په جاز کې د څه لپاره وي استاد هر څه کاپي کړي هر څه موږ ته بیل بیل یو وویل چې دا د دې لپاره دا د دې لپاره وایي د دې پته ماته هم نشته که تاسې ته چېرته پته وي ملګرو نو تاسې ووایو چې دا به په دې جاز کې د څه لپاره وي دغه رنګ دې پوځي رنګ ورکړی که دې ته دې بل رنګ ورکړی بیا خو به ښه نه ښکارېدو که نه د ده اصل کې رنګ بدل دی موږ ورکړی وو خو ما غوته ته چې دلته دا خلک دې رنګ سره بلد دي که نه مخکې دې کوم رنګ ورکړی مخکې د ده خپل رنګ دی په دې کلر کې دی لکه دا بیا هغه جاز هغه تصویر په تاسو چې ولګوئ نو بیا هغې کې ښکاري نو اوس مې دا کو او د دې جاز نوم څه دی دلته ښه خو بس جنگي جاز دی پوځي او جنگي جاز افغانستان کې خو دا شته که نه دا امریکایانو سره و مخکې اوس نشته دی اوس نشته دی نه اوس نشته ښه نو زه ډېره ښه ده په دې هیله چې داسې یو څه بل ځل جوړ کړي چې له دې نه پیدا ډېری تا ویل چې برق په واسطه باندې داسې شی جوړوم چې برق موږ ته راکړي او پرې تاو شي او برق راکړي یو ورځ په دې هیله چې د هغې شاهدان اوسو او په دې هیله چې یو ورځ مالي ملاتړ دې وشي او داسې یو څه جوړ کړي چې داسې یو جاز جوړ کړي چې په هوا کې پاڅېږي نو موږ دې تشویقو له خیره انشاءالله د بازار موندنې برخه کې موږ خپله هڅه کوو تا سره مرسته وکړو کور دې ودان نه و خدای دې ښه لره او په دې هیله چې نور نوي نوښتونه او ابتکارونه وکړي مننه ډېره زیاته مننه پامیر ټي وي نه او ګرانو لیدونکو نه ډېره مننه درنو لیدونکو نو دغه زموږ د نن ورځې خپرونه وه تاسې وکتله چې دغه جاز باندې
مونږ یو نوي څه دلته یو چا وړاندې کړي یو استاد یو نوي څه وړاندې کړي نو د هغې سره تاسې دغه د جاز کاپي ده خو استاد وایي که مالي ملاتړ مې وشي داسې یو څه جوړولی شم چې دا په پرو باندې برق ورکړي د دې تر څنګ داسې یو جاز همداسې جوړولی شم هڅه کوم چې پاڅېږي خو پیسې ډېرې پرې راځي او مالي ملاتړ د ضرورت لري. نو دغه زموږ د نن ورځې خپرونه او درنو لیدونکو د دغه جاز کلیپونه به د بېلابېلو اړخونو څخه تاسې سره شریکوو. تاسې وګورئ او پرېکړه وکړئ چې د اصلي جاز سره توپیر په څه کې دی. تر بیا و بلې خپرونې د خدای په امان ښه وخت ولرئ.